سلام تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته امید ساتم چې ښه به وئ جوړ روغ او خوشحال به وئ روژه به مو هم تر دې دمه ډېر په خوشحالۍ تېره کړې وي یو ځل بیا زه ښایسته جنۍ تاسو سره یم او تاسو هم امید ساتم چې تاسو ما سره پاتې شئ تر اخري شېبو پورې نو ګورئ یو خو روژه ده او زه ماشاءالله داسې پر انرژي یم که نه چې هېڅ پوښتنه مه کوئ نو الله دې وکړي چې دغه ټول مسلمانان چې څوک هم روژه نیولې دي زما په شانتې همداسې قوي او پر انرژی اوسی کنه. خب یک سلام خاص به هموطنای گل نازنین امیدوار هستم که شما هم خوب باشین جور باشین به هموطنای دری زبانای ما که همیشه میگن تو چرا پشتو صحبت میکنی چرا دری صحبت نمیکنی. خب دری پشتو زبان رسمی افغانستان است باید به هر دو زبان ما صحبت کنیم. وقتی که من دری صحبت میکنم باز می هموطنای پشتو زبانای ما میگه تو چی میگی ما اصلا نمیفهمیم که تو چی میگی. خب خوب از باید می پشتو در هر دوش باید ما و شما افغانا یاد داشته باشیم. اگر من پشتو صحبت کنم باز در زبان ها میای پشت من چرا پشتو صحبت میکنی دری صحبت نمیکنی. وقتی که ما دری صحبت میکنم باز پشتو زبان ها دیگه میای میگه تو چرا دری صحبت میکنی پشتو صحبت نمیکنی. من در بین هر دو چی کنم خیر ما میخوایم هر دو زبانم صحبت کنم گپ بزنم. خب هموطن عزیز به افطاری کم وخت مانده ګرانو کتونکو افطاری ته ډېر لږ وخت پاتې ده نو ما غوښتله چې تاسو ته اناز درکوم نو یو خوشخبري مې هم تاسو ته راوړې ده دا چې څه خوشخبري ده نو تاسو تر اخري شېبو پورې پاتې شئ او هو رښتیا لاړ شئ اول چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او خپل نظر شریک کړئ. روژه ده کتونکو ښه روژه په ما کار کړی اثر کړی دی نو یو خو ماشومه یم او بل را باندې کور کې روجي په زوري نیسي وي مطلب په تا روجي کېږي او زه خو زه خو لا ماشومه کار کوي. ښه جناب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر څنګه شکر دی طبیعت دې ښه دی. مننه ماشاءالله جناب داسې ښایسته په رسمیات خبرې کوي او پس څنې چې ټوله ورځ جنګونه دي. څنګه شکر دی ښه طبیعت دې ښه دی. تاسو څنګه زه خو ښه یم ماشاءالله ګورې زما طرف نه بس چې څنګه ماشاءالله. دوستانو غواړم چې دې نه پس که نه جنابه زه نه غواړم ښه چې تاسو وایئ چې ته خو دې کار کې اخته وې او جنابه دې ولې راوستله ځان سره او ما نه دی راوستی ده خو جنابه غواړي د جنابه خواهش ده چې ما سره دې نه پس خپرونو کې وي ولاکونو کې وي نو جنابه جان ما پکې څه خیر ولیدله ما پکې څه خیر کړی چې تم راځي بس اسی بس ته مې ولیدې بس دا ویډیوګانې دا ټول یوټیوب کې مې مولید زما خوښ شو چې زه به هم غزال جان سره به اوسم. ښه غزال جان سره به اوسي غزال جان سره خو به اوسي ګوره نو کتونکو جنابه غواړي چې راشي میډیا ته راشي او خپل دا ښایسته مبارکه پوزه تاسو ته وښایي نو غواړي دا خپله ښایسته ښکلې مبارکه څېره تاسو ته وښایي نو تاسو به زما مخکې ولاکونه به هم ډېر لیدلي وي چې جنابه ما سره وه کمرې تر شا به وه نو اوس غواړي چې کمرې مخې ته راشي نو ګورو چې څه کېږي الله دې خیر کړي نو چې دې نه پس درزه غوبل نه ګرانو کتونکو لږه شیشکه ده او زه خو ډېر عاجزه یم که نه ما ته جنګونه هم نه راځي هغه خو لکه جګړه ماره هم ده. ګرانو کتونکو د جنابه نوم به زه تاسو ته واخلم چې دومره وخت ما جنابه ویل خو دې نه پس غواړم چې د جنابه ښایسته نوم هم تاسو ته ووایم. ته خپله نوم وایې که زه ویم؟ تاسو وی زه ویم 100 روپۍ راکې خرچه پې راځي ګوره که نه 100 روپۍ راکې 100 روپۍ راکې ستا خوښه زما خوښه پسې مه ګرې 100 روپۍ راکې ستا خوښه ما ته مهم دي. ښه زما خوښه تا ته مهمه ده زه نور څه نه آیسکریم په ما وخورم صحیح ده خرچې در باندې نه کوم غریبي ده. ښه ګرانو کتونکو ایلین جان جنابه نو دی نه پس به انشاءالله ما سره خپرونو کې به وي ما سره به پوره همکاري کوي نو راځي به کیمرې تر شا کار کوي را سره نو دی نه پس غواړم چې همکاره اوسي را سره مطلب همکاره اوسي را او تنخواه به غواړي پیسې به غواړي نه خو نه غواړي شوخي کومه تاسو ته پته شته بیا مطلب د خویندې چې یو ځای شي که نه اکثر دا گپ شپ شوخي دا پکې راځي نو تاسو موږ سره پاتې شئ چېرته مه ځئ
نو چې د جنابه دا ښایسته پوز وګورئ. بیا هم سلام ټولو ته، سلام مجدد. دیگه دوستای عزیز اینا میبینین که جناب صاحب ششته و تمام چیز تیار کرد، آماده ساخت. دیگه باز گفتم خیلی بیا دیگه حالی مهمان ما شو. با وجودی که تمام چیز خودشان تیار کردن، زحمت کشیدن، کلی چیز خود میبینین دیگه ماشاءالله. جناب ما داشتبازی قدر لایق است که هیچ حد نداره. دیگه امروز خواست که در برنامه هم ما باشه، بیایه بعد از این همیشه در برنامه هم ما می باشه. کتون کدین پس با جنابه اوس جنابه زما خپله کې ناسته ده، همیشه ورته جنابه وایم، دا خپل نوم یې په اسانه زه نشم اخیستلی، ورته نشم ویلی. نو څنګه طبیعت دې ښه دی؟ شکر دی. اذانونو ته دوستانو لږ شان وخت پاتې ده، نو چې اذان وشي او مونږ بسم الله کو، لږ دعا وکړو چې ټول نه اول او الله دې زمونږ په وطن په افغانستان په پښتونخوا کې امن راولي. هغې نه پس دې الله چې د چا هم ارمانونه دي الله دې هغه ورته پوره کړي. نه پوهېږم چې دا څه شی دی مزاحمت کوي، ماشی دی، ښه ګرمي را روان دی که نه، که څنګه څه دعا دې وکړو تا؟ بس د څه دعا؟ خیر دوستانو نن اول ورځ د کامرې تر مخه راغله، نو لږ به سترس وي، نو سترس لاندې تللی ته خو همیشه مطلب سترس لاندې ما زه سترس د پاسه زه ګوره او نو نن دومره هر څه تیار کو، مطلب څه درته ډېر ګران و، د څه پخول درته ډېر زیات سخت مشکله وه؟ بولاني یا پیرکي لازم پکې وسوځېدله. لاس مې وسوځېده. وسوځېدو؟ خوند کوي؟ لاس وسوځېدو نو دا به خوند وي. ښه ګرانو کتونکو ازارونه هم نږدې دي، زموږ خبرې بلها پاتې دي یا بلا پاتې دي، نه پوهېږم چې بلا اوس ورته وایي که بلها ورته وایي. نو څه ورته وایي، بلها وایي که بلا وایي؟ بلها وایي لکه چې بلها. ښه دوستانو اذانونه دي، الله دې زموږ ستاسو ټولو روژه قبوله کړي، واله چې جنت ته لاړ شم لږ ثواب وګټم در روان دي. دا کجورې یا خرما ورکول دې وخت کې ثواب لري. خوند کوي؟ خوږه ده. خوږه ده؟ صحیح دی. صحیح ده. نو دا ثواب مې په وګټله. ګوره ښه دوستانو نه وایي چې تا د خیر کارونه نه کوې، کجوره یا خرما مې ورته ورکړله. مننه، خوشحاله اوسئ. مننه ماشاءالله. کاش چې مخکې د خپرونه کې راسره داسې ماشاءالله رسمي خبرې کوي که نه، لکه خوند کوي که نه. خو اکثر تاسو به زه ګرځېدم که نه د کمرې شاته تا سره به هم نو ستا نوې خبرې لکه شانتې لږ زده ما نه د خبرې زده کو. اوس ګوره دوستانو دلته مې شرمنده کوي. ښه نه ښایسته خبرې مې زده کړې دي. ښایسته خبرې نور خو تاسو پوهې دوستان. ښه خوراک ورسه ماشاءالله جناب هر څه ښایسته تیار کړي، خو زه چې زما سترګې څه ته پاتې دي دې ته پاتې دي. نن خو زما مېلمنه یې واله نیم ډېره به درنه نه خورم ښه واله. ګورم چې د جناب لاس هم سوځېدلې ده چې خوند یې څنګه ده. چکني ستا خواته شه، زما چکني ته لاس را نه وړې ګوره ښه کنې خیر به دې وي. ښه بسم الله کوم ګورم چې دا پیرکي یا بولاني څنګه دي. واو زبردست دوستانو، ستاسو ځای پکې خالي ده او خوند یې ډېر ښایسته ښکلی دی. او دې سره چې لسی وي یا هم شړومبې ورته وایي که شوملې شوملې ورته وایي که نه. خوښ دي دي؟ ډېر ښایسته، خوښ مې دی. ته وڅکه لږه. نو ته خو مېلمنه رنګ کې ناسته یې راته، ته په رښتیا اوس مېلمنه نه یې، صرف خپرونه کې نن را سره مېلمنه یې. صحیح دی. نه لږه پیله سر دی که نه استرس باندې یم داسې څو ټایم تېر شي بیا به زه تا نه خبرې ډېر کوم. سترس کې ده، بیا به زه تا نه ډېر خبرې کوم. ما نه به ډېر خبرې کوې. یاره کاش دا خبر کوې، زه خو ټول ماته وایي ته ډېرې خبرې کوې ماشاءالله. نو نه پوهېږم بس الله راته دومره جبه راکړې چې خبرې ډېرې وکړم. وخوره بولاني وخوره ګوره ښه بیا به نه پیدا کېږي ګوره ښه
بسم الله. خیر کتونکي درته نه وایي چې دا څومره اوږې سترګې ده. پوهېږي چې موږ ټوله ورځ روژه وو که نه، لکه خوراک خو ښکلې کوه. خیر خوراک کوه ښه ښه بچې. اوکې ده اوکې ده. ښه دوستانو تاسو موږ سره پاتې شئ چېرته موږ خوراک کوو او خوراک نه پس بیا هم تاسو سره یو. ښه دا اوس خوراک نشي کولی ما رنګ کې زه خو یې کیسه کې نه یم خورم خو دا پاتې شئ موږ سره. ښه ګرانو کتونکو بیا هم ستړي مه شئ، ښه راغلاست. نو افطاري مو وکړله او روژه دې زمونږ او ستاسو د ټولو د الله په دربار کې قبول او منظور وي. نو مخکې شه چېرته ځو؟ ښه مخکې نور خبرې. نو ګرانو کتونکو زموږ او ستاسو د پښتنو یا هم د افغانانو دا غټ یو نه پوهېږم عمل شانتې دی که نه چې هر څه وخورو وڅکو چې دا شین چای ورسره ونسکو نو داسې احساس فکر کوو چې مونږ هېڅ نه دي خوړلي هېڅ نه مو دي څکلي. نو داسې ښایسته شین چای او واخله جناب آیلین چې دا نه پوهېږم ول داسې شرمېږي یو رقم که نه په اصل کې خو داسې نه ده خو اوس د کامرې تر مخه راغله که نه ولې دومره ډېر شرمېږي؟ ښه میک نه ده لګولی زه به دا میک ورته ولګوم دوستانو. فکر دې چېرته ده خیال دې چېرته ده سوچ دې چېرته ده هوا کې څه کوي؟ کتونکو آیلین جانه ځان ته مایک نه وه لګولی دا دی میک مې ورته ولګو. جنن څنګه در باندې تېره شوه؟ ښه وه نن مطلب ستا لومړۍ ورځ ده اوله ورځ دې ده چې ته میډیا ته راغلی څه احساس لري؟ ښه احساس لري خراب احساس لري؟ احساس مې خو ښه دی خو داسې استرس مې دی ځکه پیله ځل دی چې رسنۍ ته راغلی یم که نه لږه مشکله شانتې ده اوس چې رسنۍ ژوند ته را عادت کېږي نو ټایم به نیسي. څومره ټایم به نیسي؟ پته نه لګېږي تا سره به یم نو ګورو به چې څومره ټایم به ونیسي تا سره به هم زه ژبې نه چالاک شم. ښه نو ګوره چې چای خوند څنګه ده چای ما جوړه کړې کتونکو نو چای پخولو کوز ډېره زیاته تکړه یم دومره زبردست چای قهوه پخوم که نه چې ډېر زیات که نه. ښه نو دوستانو تاسو ما ته دا وایي که نه چې بل خپرونه کې به خامخا آیلین پوره فیس پوره مخ به تاسو ته ښایي پاتې شي تاسو سپرایز کې که څنګه؟ داسې ګوري به خلک چې که نه چې بیا به راته څه وایي بیا به څه وایي که یا ښه وکړو رسنۍ ته راغله یا یې بد وکړو. ښه تاسو څه وایي که نه چې آیلین ښه وکړله او که نه چې مطلب د ده میډیا سره ډېر زیات شوق و. ښه دا ماشومتوب نه ستا شوق و که نه اوس دا شوق پیدا شو؟ بس ماشومتوب کې دا نه خاص ذهن کې نو خو دا دنیا ټیک ټاک شو یوټیوب شو بس چې څونه ګوري هغونه بس راته بس دا راغلو چې زه به هم داسې شم. مونږ وخوړل چې ته پاتې شوې بس داسې څه ومله ښه کتونکو ځکه اکثر زه تا سره به ډېر ګرځېدم که نه بلکل کمرې شاته به هم تاسو سره نو دې وجې نه ما یې چې خیر که ځنجال سره به خپله مخامخ شم کله ورځ ناست به داسې انشاءالله. نه ښه نو مطلب ته ما نه متاثره شوې بس تا سره په ګرځېدو تا مې ولیدې بس وایي چې چا سره به ګرځې بس وایي چې چېرته اوسې په خوی به دې هغسې da Daria چیزی میگه میه پیش ما بشینی ما میشی پیش دیگ بشینی سیاه میشی آلگا آیلین پیش ما شش اینا ما شد دیگه ما شدی یعنی مثل ما شدی مثل تو خو مشکل است خو مگر نه انشالله میشی تشویش نکن تو باور دارم چون دختر قوی مبارز و نموت چی میه با استعداد است با ما باشه تاسو غواړئ چې د آیلین پوره فیس مخ وګورئ بل خپرونې ته په تمه شئ که نه دې خپرونه کې زه نه غواړم چې د جناب دا ښایسته او نوراني ښکلې دا ټیپر پوزه وګورئ دا ټیپر پوزه وګورئ یعنې مطلب ښایسته پوزه وګورئ که نه دا د پښتنو هغه مینه وي که نه ما ته اکثر ټول وایي که نه چې ستا پوزه داسې ده ستا پوزه داسې ده او بدرنګې فلاني او دا او دا بدرنګه هر څوک راته وایي بدرنګه هر څوک راته وایي خو د جانان د خولې نه ډېر خوند راکوي نه ماشاءالله نو اوس کوم دی وبشي کله ټایم خو تېر شو ګوډۍ شو نو ګوره شرک مې ټول سپین لګېدلي کوم دی نو څومره صبر وکړم نور
ما ته پته نشته الله ته به پته وي نو الله ته خو پدې شته خو لږ ته هم اندازه ولګوو که نه الله خاص پته نشته ها کتونکو نو آیلین اختر ته څه هغه لري چې مطلب اختر ته به څه کې څه نه څه به کوو څه به نه کوو څه نه کوئ متکن مطلب- ولیدي بس اختر ته جامې شي پیسې هغسې دي هغسې دي که نه اخلې به دې نه پس څه مې اغستې څه لا پاتې دي څه یې هغسې څه لا ما ته به څه اخلې ستا خوښه دواره به خبره بازار راته کې وې. ګرځو چې څه زما چې د څه مې خوښې خوښ خوښه شو. شوه. اها چې څه مې خوښ شو چې څه مې خوښ شو هغه به راته اخلې ښه دوستان شاهد یې که نه تاسو یې چې ګورو آیلین ما ته څه اخلي نو څه چې زما خوښ شو هغه به ما ته اخلي که هغه هر څه وي ګوره ښه صحیح ده که نه اوکې ده صحیح ده نو کتونکو دې نه پس اختر هم را روان دی روجه هم دا دی په ختمېدو ده لږ ورځې پاتې دي نو لاړ به شو اختر شپې ورځې هم تاسو مونږ سره پاتې شي چې مونږ اختر کې څه کوو څه لوبې کوو مطلب یو خو د جنکیانو دا جنجال هم ډېر زیات وي ویښته کټینګ شو مطلب ویښتو ته کلر شو او مهندي شو ستا څه خوښ دي ته به څه کې زما مهندي ډېر خوښ دي مهندي. داسې نو ډېر خوښ دي نور دا پالټ دا سر چې څه کوي ویښتو ته چې کلر بس هغه خوښ دي اها نو اختر نږدې دی ان شاء الله او بشي بالکل او بشي اختر نږدې دی دوستانو نو ان شاء الله الله دې وکړي چې دغه اختر هم د خوشحالۍ او د سوکالۍ اختر شي نو ګرانو کتونکو دا وه د نن ورځې خپرونه چې مونږ تاسو ته وړاندې کړله زه او ایلین جان چې ان شاء الله بله خپرونه کې به خامخا دې نه پس زمونږ چینل سره پاتې شي چینل لایک سبسکرایب کړئ نو آیلین څه پیغام لري کتونکو ته پیغام دا دی چې زه د میډیا ژوند ته راغلم که نه داسې څه بس خلکو نه غواړم چې ما حمایت کړي نو دا ماته غټه خبره ده خلک کتونکو ته وایي چې تاسو آیلین جان هم څنګه چې ما حمایتوئ ما له دومره ډېر زیاته مینه راکوئ نو آیلین ته هم دغه شانتي مینه ورکوئ ولې چې دا هم میډیا نه شوق یې کړی میډیا ته راغلې ده نو الله دې کامیابه لري الله دې باعزته لري نو خیر زما چې څه وس مې طابق وي زه به تا سره تر اخري شېبو پورې ولاړه یم خوشحاله اوسئ که نه دا ماته غټه خبره ده بس دغه خبره چې تاسو لپاره غټه ده انشاءالله خامخا به در سره یمه څنګه چې اوس یمه څنګه چې مطلب کور کې مونږ یو که نه کتونکو زه خیر هغه د کور جنګ خو پرېږده د بار جنګ به مو شي د بار جنګ به مو شي نو دې نه پس تاسو زموږ د جنګونو تماشې هم کوئ او موږ سره پاتې شئ چېرته مزې ښه وختونه ښې شېبې هر چېرته چې صحت خوشحاله او کامیاب اوسئ الله حافظ نو بل خپرونه کې به خامخا آیلین مخ ګورئ موږ سره پاتې شئ